السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. افغانانو څو ورځې مخکې زموږ استاسي او د افغانستان د طرف نه یو ماشومه په تورخم کې مور او پلار پرېښې وه ناجوړه، او هغه زموږ نرانو افغانانو پښتنو افریدیانو ورونو راوچته کړې وه، د هغې علاج یې کړی و. د هغې ویډیو در باندې لږه ګورم، بیا سره زه خبرې کوم. صحیح شو؟ سره چا وکړه او اوس ماشومه څرنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ماشومه خو زما راوړه بیخي د اخري لاس سټیج کې وه، ډېر په بوره حالات باندې وه، ځکه چې هغه ورځې دې ماشومې نه خوراک کړی و، نه یې په سترګو لیدل کړي وو، مسلسل 15 ځلې جړکو وهلې وه، او هغه هم داسې ځای کې پرته وه چې ګاره وه، داسې کنډرات ځای کې پرته وه چې هغه موږ ته پولي ورکر کال را وکړو، موږ وله ورغلو. ماشومه مې څنګه ولیده نو بس صرف یو تصویر ټایم یې پکې اخیست او ماشومه مې ډایرکټ راپورته کړه، او توکل په الله باندې را روان شوم. ډایرکټ به زما په ذهن کې رمای ځکه راغی چې موږ د فرسټ ایډ کې لږ تېز وي، نو فرسټ ایډ مې راورسوله او په جیب کې راسه یو 5000 روپۍ وي، هغه مې ورته جمع کړې. موجوبه کې زه شعوري یم، تاسو سره ماشومه باندې د ماشومې ټریټمنټ شروع کړو، روان کړو. نو ماشومې لاسونه کاږه وو، خپې یې کاږې وې، او سترګې یې بیخي نغړې دي، او د خوله یې داسې کږه شوې وه، نو ډېر په بوره حالت باندې وه. نو د ماشومې علاج شروع شو. نو په دې کې بس الحمدلله اول پوینټ کې یو سړی راورسېد چې هغه و چې ما دا تا یو پوسټ ما په روانه کې کړی و چې زه د ماشومې په لږ روپۍ جمع کوم، نو هغه یې 6000 روپۍ جمع کړې. باقي پسې الحمدلله زموږ مشر الله شاه جګل کاله وګودستي چې ما پوسټ وکړو، نو هغه یو مرجسي بنیادو کې موږ له یو 30-40 روپۍ راولګېدل، دې باندې کار روان کا. اوس الحمدلله چې کوم نن موږ شروع ما د دغه چې وګوره ماشومه فرسټ ټایم چې پلار علاج یې دلته شروع شي، نه یې حلقه ده او نه یې ووټر کړی، نه یې څه ورسره رشته شته دی، خو شپې هم هسپتال راځي، ورځې هم راځي. ولې څه وجه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رعایت به تاسو ټول ټیم ډېره شکریه ادا کوم. از انسانیت په توګه باندې موږ الحمدلله یو دانه چې ټول افغان د که لرې که بري انشاءالله موږ مشرانو ملي مشر الله شاه جګول او سینیټر صاحب تاج محمد صاحب موږ له داسې یو پلیټفارم جوړ کړی دی. زه یو خبره کوم، ما ته چا ټلیفون وکړو ویل ویډیو وکړه، ورته ویې ویل چې زه ستا احسان منم. زه اپرېدی ورور ستا احسان نه منم، ځکه اپرېدی زما خپله وینه ده، زما خپل افغان، زما خپل پښتون دی. زه به ترې مننه کوم، او زه ورته دا وایم چې سختې به تېرې شي زموږ په افغانانو، په لر او که په بر دي، دا حالت به تېر شي، خو تاسې خپل انسانیت، یعنې ستاسې زړه درد کوو، دغه اپرېدیان وروڼه زړه درد کوي، ځکه خپله وینه یې ده که نه. د بل قوم سړی ما سره داسې کار نه کوي او نه را سره دومره کومک کوي. نو انشاءالله دا کم ستنه چې زموږ په زړه کې چا ورکړې ده، دا ستنه به انشاءالله د خپل زړه نه وباسو. زما وینه ده، زه اپرېدیانو ته ټولو اپرېدیانو ته تروفړ ویم. ما اپرېدیان پېژنې، ما وخت اپرېدیانو کې تېر کړی. هغه د شملو خلک، هغه غیرتي ځوانان، بهاتر ځوانان ما ته معلوم دي. نو رب العالمین دې تاسې سره ښه وکړي. زه یو خبره کوم ښکته د پښتونخوا افغانانو پښتنو ته چې تاسې خپل مینه محبت جاري ساتئ. انشاءالله خدای به رڼۍ راولي. نور راختلی دی، لکه څنګه چې نور راوخیږي او په قلاره رڼا کېږي. انشاءالله رڼاګانو طرف ته موږ روان یو. دا سختې ورځې به هم تېرې شي. دا زموږ ماشومان په تورخم کې ګزارې کېږي او زموږ سرې بې عزته کېږي، خورګانې مورګانې ترورګانې. انشاءالله وخت به راشي، رڼۍ به وي. زه ډېر نه غواړم چې سیاسي طرف ته لاړ شم، خو ستاسې نه ډېره مننه تروپل د ټولو پښتونخوا د وروڼو نه، خصوصا د اپرېدیانو وروڼو نه. تاسې د الله اجر درکړي، او واقعي تاسې دا نه نښوده چې خپله وینم ده ځکه پې خفه شوئ، ځکه مو سره کومک وکړو. الله یې تاسې سره کومک وکړي، او تاسې ته موږ ډېره مننه کوو. ستاسې دا لږ دی او که ډېر دی، خو د ټولو افغانانو زړونو تاسې وګټل، که په لر کې دی او که په بر کې دي. نو انشاءالله تاسې خپل کومک جاري ساتئ، څومره هم چې د وسه کېږي د افغانستان سره یا د ښکته پښتونخوا سره چا چې وس کېږي، رڼاګانې را روانې دي. انشاءالله دا مشکلات به ختم شي. زموږ ماشومان به بیا په تورخم کې نه ګزارېږي، زموږ ماشومان به انشاءالله بیا په امبولانس کې یو بل دې ته وړل کېږي. مننه، ویډیو شیر کړئ.